هندي جنګي الوتکې د پاکستان خاورې ته اوښتې دي او د هند لومړي وزیر خپلو ځواکونو ته پر پاکستان د برید بشپړه اجازه او امر کړی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. هندي رسنۍ وایي د هند لومړي وزیر نریندرا مودي خپلو سرتېرو ته اجازه ورکړه تر څو له پاکستان څخه د کشمیر پیښې غچ واخلي. نوموړي د دغه غچ اخیستو لپاره خپل پوځ ته د عمل ازادي ورکړه. مودي د هند له امنیتي چارواکو سره په یوه پټه غونډه کې د کشمیر د برید غچ اخیستلو لپاره خپل پوځ ته د موخو، وخت او عمل بشپړه ازادي ورکړه. نوموړی داسې مهال خپل پوځ ته پر پاکستان د غچ اخیستو لپاره د برید اجازه ورکوي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي باوري معلومات لري چې له 40 تر 36 ګړیو پورې به هند پر پاکستان پوځي برید وکړي. بلخوا د پاکستان یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې تېره شپه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې 4 هندي جنګي الوتکو ګزمې کړي دي. د راپورونو له مخې یادو جنګي الوتکو کومې سیمې نه دي په نښه کړې، خو د پاکستان جنګي الوتکو له غبرګون سره بیرته په شا شوي دي. دا په داسې مهال کې ده چې پاکستاني چارواکي وایي هند په راتلونکو څو ګړیو کې پر یاد هېواد پوځي یرغل کوي چې ورسره د راپورونو له مخې نریندرا مودي هم هندي پوځ ته له ځان څخه د دفاع اجازه ورکړې ده. د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان وروستیو راپورته شوو شخړو ته په اشاره ویلي چې د سولې پلوی دی خو د بهرني اقدام پر وړاندې کلک درېږي. کارپوهان وایي پاکستان د ملګرو ملتونو، امریکا او نورو ځواکمنو هېوادونو د پام او ملاتړ خپلولو په موخه غواړي د هند له لوري د پوځي اقدام په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی تر څو پر هند د ډیپلوماټیکو لارو ممکنه فشار راشي چې پر پاکستان یرغل ونه کړي. د هند او پاکستان اړیکې د پهلګام له پیښې وروسته چې 26 هندي سیلانیان پکې ووژل شول د جګړې تر بریده خرابې شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.